په منشور کې کلي انعکاس رامنځته کیږي او اصلي دا منشور چې کلي انعکاس ورکوي دا په عملي توګه زموږ تاسې هغه وخت پکار وي چې کله زه وغواړم د وړانګې مسیر بدل کړم. هر کله چې وغواړو د نوري وړانګو مسیر بدل کړو نو کلي انعکاس والا منشور ورته کارو. خو دا څه ډول یو منشور دی؟ دا منشور چې موږ تاسې دا د مخ وجه داسې رسمول متوجه یاست، دا مثلث ډوله چې ښکاري دا کلي انعکاس منشور والا هغه دغه د مثلث ډوله شکل دغه وجه چې ده دا مثلث یې د قایم زاویه متساوي الساقین مثلث وي، یعنی زاویه څه رقم شکل ولري؟ قایمه. او دا دوه به یو له بل سره څه وي؟ مساوي. دا دواړه چې سره مساوي سو او دا زاویه قایمه راله د اندازې د لحاظه تاسو ویلي دا زاویه څو راځي؟ 45 درجې او دا زاویه هم څو راله؟ 45 درجې. دا منشور دی کلي انعکاس والا. هر منشور کلي انعکاس پیښه نه پکې کې رامنځته کیږي. په کوم منشور کې رامنځته کیږي؟ کلي انعکاس والا په قایم زاویه والا کې. اوس په دې کې کلي انعکاس څنګه رامنځته کیږي؟ تاسو دې ته توجه وکړئ. وارده وړانګه باید راسي په 0 درجې زاویه، یعنی پر سطح عمود او د نارمل سره منطبق. کله چې په 0 رالی اوس دا د نوي محیط ته څنګه داخل سي؟ مستقیم داخلیږي. دا چې د نوي محیط ته را داخل سو دا تر دغه ځای پورې راغی، تر دې ځای پورې راورسېدی، دلته ولګېدی. اوس نو دلته یو نارمل رسم کوي، دلته چې مو یو نارمل رسم کوي دا وړانګه فعلا په کوم محیط کې قرار لري؟ په غلیظ محیط کې. دا چې په غلیظ محیط کې ده دغه زاویه د نارمل سره دا وارده زاویه راځي که نه؟ موږ تاسې خو زاویه د وارده وړانګې او د نارمل ترمنځ ګورو. دا زاویه تاسو اوس تشخیصولی شئ چې دا څو ده؟ 45. ولې؟ که دا زاویه 45 وي خو دا زاویه هم څه راځي؟ 5. او هغه زاویه چې 45 ده دا ځکه 45 دی چې نارمل عمود دی. نو دا زاویه 45 راسي د شیشې دپاره د بحراني زاویه 42-43 شاوخوا وي. ان دا زاویه اوس فعلا تر بحراني لویه ده. نو پر دغه نقطې باندې یو کلي انعکاس رامنځته کیږي، یو ټي آی آر دلته رامنځته سو. کله چې کلي انعکاس رامنځته سو دا زاویه چې 45 ده په 45 باندې دا وړانګه بیرته په همدې مسیر باندې انعکاس کوي. تاسو وګورئ نور دې ته هیڅ را داخل نه سو دې بل محیط ته. انعکاس یې چې وکړئ اوس پر دې واجه باندې چې ولګېدل دلته زاویه اوس څو راځي؟ د نارمل سره منطبق پر سطح عمود. نو دا پرته له انکساره له دې وجې څخه دا وړانګه رابهر سوه په دې شکل باندې. اوس دلته موږ تاسو څه وایو؟ په منشور کې کلي انعکاس رامنځته سو. او دا مو د څه شي دپاره دا مو په کوم وختو کې دا په کار راځي دا منشور؟ کله چې زه وغواړم د وړانګې مسیر بدل کړم. نو په ډېریو نوري وسایلو کې چې کله موږ تاسو غواړو د وړانګې مسیر را بدل کړو تاسو وګورئ د هغه په منځ کې یو کلي انعکاس والا منشور کار سوی وي. آیا پرته له منشوره کوم بل داسې سطح تاسې پیژنئ چې هغه هم د وړانګې مسیر بدل کړي؟ هنداره د وړانګې مسیر بدلوي. نو که چیرې عینا په همدې شکل باندې موږ دلته یو هنداره لرلی، ګورئ زه په دغه د منشور دلته د منشور دې سطحې د څه شي په څېر عمل کړی دی؟ د هندارې په څېر، ځکه انعکاس ور باندې واقع سوی. زه په دغه شکل باندې فرض وکړئ د ده سره موازي دلته یو هنداره درته رسم کړم. دا هنداره سوه، دا طرف یې انعکاسي دی. اوس پر دې باندې هم وړانګه راله ولګېدل، دې بالکل په دې شکل باندې انعکاس وکړئ. دا کار خو په هنداره هم کولی سو، مګر تاسو په دې پوه چې دلته دغه نور چې اوس موږ ته راغلی دا د دغه نور 0% دلته کلي انعکاس واقع سوی. مګر دا وړانګه چې دلته لګېدلې ده دلته هغه فلز کې انرژي جذب سوې 5% خو به حتمي جذب سوي. نو دا بیرته دلته راڅرخېدلې ده. نو که وغواړو چې دا وړانګه د هر جسم څخه چې راغلی زه غواړم د هغه تصویر دلته ووینم نو په دې شکل باندې به ډېر شفاف تصویرونه تشکیل سي او په دې کې به ډېر زیات شفاف نه وي. نو هندارې هم کارېږي د وړانګې د لوري د بدلولو دپاره. او بل څه شي کاروو؟ کلي انعکاس والا منشور کارېږي. متوجه سولئ؟ ښه، دا و د کلي انعکاس منشور.